د ننګرهار والي پاکستان هیواد ته کلکه څپېړه په مخ ورکړه. دا چې سی ورته ویلي راځئ دا ټول معلومات په همدې ویډیو کې راسره تر پای وګورئ تر څو تاسو هم له حقیقتونو خبر شئ. د سلام په وړاندې کولو سره که چیرته زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلی ناول زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او وړوکی ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ ویډیوګانې ستاسو لاسته زره تر زره در ورسیږي. په ننګرهار ښار کې یو څو داسې کسان را پیدا شوي دي چې کلدارو ته کمپاین کوي او غواړي چې بیرته په ننګرهار ولایت کې کلداره شروع شي. مګر د ننګرهار والي هغه کسانو ته اخطار ورکړو څوک چې د پاکستاني کلدارو ته کمپاین کوي او یا یې ملاتړ کوي ځای به یې زندان وي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل هغه اندېښنې رد کړې دي چې ګوندې د خوراکي موادو د بیل لوړېدلو او په دې ولایت کې د پاکستاني روپیو چلند امکان پیدا کړي. دا خوب دی ګور. ښاغلي میاخیل له یوې راډیو سره په مرکه کې وویل له پاکستاني روپۍ څخه افغانیو ته د کاروبارونو له اوښتلو 6 میاشتې تېرې شوې او په نرخونو کې د دې کار منفي اغیزه له منځه تللې ده. نوموړي وویل دا نور په اقتصادي لحاظ ممکنه ده چې میلیاردونه پاکستاني روپۍ یو ځل بیا په افغانستان کې راکړې وړکې ته داخلي شي او نه حکومت او نه افغانان اجازه ورکوي. د ننګرهار والي ویل له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې د کرونا ویروس له کبله د رامنځته شوي بحران پر مهال د پاکستاني روپۍ د بیا رواجېدلو لپاره په ټولنیزو رسنیو او نورو لارو کې کمپاین کوي. د شاه محمود میاخیل په وینا د کرونا ویروس ټوله نړۍ اقتصاد ځپلی او د ګاونډي پاکستان په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې نرخونه لوړ شوي چې په ننګرهار او د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم پر مارکیټونو اغیزه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې خلک په ننګرهار کې د بیلو بېساري لوړېدو شکایت کوي. ښاغلي میاخیل ډاډ ورکړ چې له سوداګر او کورنیو سره تولیدونکو او پانګوالو سره پرله پسې کار کوي او د نرخونو د کنټرول یو کمیسیون جوړ کړی څو د خوراکي موادو په بیه کې اوسنی راغلی لوړوالی راکم کړي. دوستانو ستاسو د میاخیل دغه څرګندونو ته څه نظر لرئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې نه حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.